امریکې نه زما یو خوږ دوست را روان دی اوسه پورې رانغې زبیره دا څه مسله ده راغې ډېر چونې دي دا خو مونږ په شرمونو یاره مړه خو زمونږ د پښتنو شان و شوکت کې شرمو څه سوچونه کېدلې ما دا سوچ کو چې پښتانه درانه مهمان نواز خلق دي ویلکم ټو چارسده مای برادر ویلکم ټو چارسده ما ته نن پته ولګېده چې پښتانه چې کوم دي امن پسند او د مینې خلک دي زما سوچ تاسو بدل کړ دغه سوچونه پخواني سوچونه دي راځه وروره زمونږ جونګړې ته ستاسو خرکلې دي وروره زما داسې ما ته به چې کوم دي دلته ښه ښکلي د مینې چې کوم دی اتڼ ورته بالکل هلکه ټول شه ورته ویلکم مای برادر منکر مېلمه راغلی دی ډېره مننه راځئ چې راځئ کینه په خیر راغلی میم دی په خیر راغلم زما خلکو ډېر عزت په لار وکړو ته خو به ډېر ستړي شوي ډاډې کارې هلکه تاسو کار وکړئ ورشئ غوزان بادام هر یو شي وله په یو جوس هم ورسره راواله چې به بیا روستو شي ښه نه هر څه په یو ځای مه وروړه بیا زما معده خرابېږي نه وروره نه خفه کېږي به نه ګورې چار سرې خلک داسې مهمان نواز خلک دی هر یو شي وله راوړه شابه روټۍ به روستو وکړو همداسې کار به کوې که نه ګلخان به چې ما ته به درته هغې ښکلي پلیسز ښیې بالکل چې هر یو کاناپي نه وکړو که نه دا د کارې د به تا غونډه چار سره کې ته راټوکم په هوښ په باندې ټیک دی که نه زما هغه علاقې م خوښې دي ډېر سوات او چې کوم دی بحرین او دې خوا چې کوم دی بټګرام ټول علاقې ما ته ښیې دا ټولې به راته په یو ځای باندې ښیم اوکې ټیک ده सारी बातें आँखों से कह दे ये कभी ना जुबान खोले زما شیرینه ये दिल आशिकाना ये दिल आशिकाना ये दिल आशिकाना ये दिल आशिकाना یا الله زما د توبې داسې عشقونه خلکو کړي ته ورته وګوره چې دې ځای ته راورسېدو رو واټر هلکه کو بس وبه شي خیر دی ګلخانه ما ته دا ووایه دا څوک دی په دې خاور کې لوبې کوي د دونه ښکلي پلیس کې چې کوم دی دا چلونه کوي دا داسې کار و دا یو سوځېدلې قصه ده یو دلسوزه کښاني ده د دې نوم دی فرخاد او چې کومه خوښه وه د هغې نوم دی شیرینې یا الله توبه ورته وګوره چې دا لکه لور دی د ده چې کومه مینه وه هغه دلته نه ده میلاو شوې بالکل ما شیرینه اوکې راولي ما ته دا ووایه که نه چې هغه جینۍ خیر دله ولې ونه کړه دروازه به کړې وو ډکه خو جل دی که نه داسې دلسوزه کښاني ده چې دا زړه مې هسې ډک کوي داسې کار و چې د شیرینې پلار ډېر مالداره سړی دی
او دا پرخات چې کوم دی د بوټه پورې کبار راټوله وروره نو ته سوچ وکړه هغه ولې خپله لور ور نه کړه او دې کې یو لویه جګړه وشوه خو سپورې شیرینۍ دته میلاو نه شوه د شیرینۍ او د فرخات دقونه جبیر ووته او سپورې لا دقې چاپته وته لیوني ګرځي اوکې ما ته ده ووایه چې شیرینۍ پادر چېرته دي دوی له زه واده کوم نه کنه دې کې د منځ کې ډېرې سختې تېرې شوې ډېرې ډز ډوز پکې شوي دي واده خو داسې نه کېږي خو داسې کار دی چې هغه ته به څه نصیحتونه کوو چې شیرینۍ درته واپس میلو چې یاره زه به ډالر ورکړم خو دوی له زه واده کوم دا خو ډېر سیډ سټوري ده نه کنه میرسیډ د پلان نه دي نوم دا دې څه وایي مطلب دا دی چې دا ډېر زیات چې کوم دی بس خفګان والا کہانی ده دا واده زه کوم ښه سیټ دې یاد کړو ما یې کړه میرسیډ یارې مړه اوکې دوی زه په ډالر واده کوم زه چې ځو ډالر به اوس کوم ځای کې میلاویږي یاره ډالر خو غټ ګاډی دی ما سره پاکټ کې پیسې شته یا الله خیر پکې واچوړې هلکه دا له زه شیرینۍ ودوم ښه زه چې ځو شیرینۍ به تاله راځي هو کټیکه دا شیرینۍ پلار دی ښه باسا شي په سترګو لیدلې باسا یاره سیجاره زیري خویدان کړي سلام علیکم نه دا خو بنګله را کنه نه وعلیکم السلام خفه نه کېږي دا زیري مهم جوړ کړی دی والله په مې خپه ماته چې دا د مېلمۍ چې امریکې نه راغلی دی دا د شیرینۍ پلار دی که په خولې لاس کې د خدای ظالمه دی پلار دی زموږ پښتانه جینکو نومونه نه لري چپو یېږي چپ دا څنګه پاس کې داسې کار دی که نه چې دا د امریکې نه راغلی د ما ډېر ښه دوست دی مېلمه دی نو دې په دې کتابونو باندې را لیکلي کړکۍ اوس انګلیش هم وایي پټه نه لګي نو دې وایي فرخاد او شیرینۍ قصه وي زه چې دا نوم زما مخکې وانخلې چېرته سلطان خان او چېرته نیسمن برخان یاره چې خیال انسان دی تاسو ورشئ هغه ترکړي هلته په کباړ کې پروت دی خواشي شروع نه وروګله وځه تاسو زما عزت په سره غلې مېلمه دې چې بشرح ته مېلمه مو لګي دا خبر تاسو قاریږه ما دا خبره کوله که تاسو شیرینۍ فرهاد له ورکې نو دا به د لور یو کمپلیټ کهاني شي او زه به فلم جوړ کړم خدای دې پیغ بنیاد وباسه اوس پسې کړه خنم لوم کې سرچا چوپ کولی چوپ کوي دي دا په پاس مګه پاس څه پیګم وځه مړه یاره دې فرخاد براواله وکړي یو ځل وځه ته زما په پیسې ته وځه هغه عشق دې کنه مکوه جنون دې خط دې خدای وره چرته سلطان او چرته پاتې فرخاد دا دور د پیسو دی کار کو کنه یا سکه الله خیر فرهاده دا څه کوې شیرینۍ ډالۍ وړم ډالۍ دا خو ډالۍ کمه ده او د ښځلې پچې زیاته ده داسې کار تا لپاره ما 100 ډالر درله ورکړي کپړې او پیزار واچو تا ته زه شیرینۍ ودوم نه زه تاسو سره نه ځم نه لامبو دې د خدای ظالمه دې ته وایي دا خو د لمبو نه یارېږي ولې یا ټرو وایم نو دې خو په درېو بالټوم نه پاکېږي دا د کار کوو چې هلته هغه سیند ته به بوځو نو دا خو ګرانه ده یار کار دغه ته مخامخ چې کوم دی باثروم د هغې کې به ولمبو راځه کپړې مې هم راغېستې خدایه پاکه اوچتې کا الله زما توبې کټ ګنټې تېرې کړې چې ویم لامبل او که نه یاره خو ډېر زیات ټایم یې واغېست هغه دی راغې زما واده شیرینۍ او زما واده وده دې سمارټ خټو ته وګوره یا الله زما دې توبې نو واسکټې مولټا جوړې دي سپلې مولټا جوړې ته لا به شیرینۍ ورکړي ما نو ټکه دې ښکلې سمارټ ښکاري مرا پټل کوه ته لړکه یاره دا دې الټا جوړې دي له خدای ظالمه سم کوه ته اوکې سپلې هم دغه کوو کومه ده ته ورته وګورو مکه کباړ والا دی Yes, lighting a smart boy, okay? او سمارټ کارت باندې نه پیګو دا د کار کوو چې شیرینۍ له بوزو ښه زما شیرینۍ او تا شیرینۍ راځه بچی
دا راته ووایه شیرینې څه شوه؟ هغه لامبي یاره چې مونږ پرخانه مو لامبو په یخو باندې آرام وسته ته خو ما پوه کړی وې که نه ته بیا دلته څه له راغلې داسې کار دی که نه چې والله په دې وجه رالم چې زما دا ملګری ډېر خان دی که نه او د امریکې هغه ډالرې یې ورته نو بس ما وې دا راوړه نو دا هر څه مونږ پرخاټ پسې لیکلي دي په دې کې ما امریکن ډالر ستاسو لپاره راوړي دي صرف په دې وجه باندې چې د فرهاد او د شیرینې چې کله ژوند یو ځای شي نو زما په دې خو کهاني مکمل شي او زما د کهانۍ به یو انډم جوړ شي اے فرهاده تا پسې زه رنده شومه بیندا باندې ولګېدو یاره خپل یې داسې کار دی که نه چې ستاسو دا مخه یم والله ډېر د روشنو ډک دی ډکه یې په هغه شیرینې هم ډېره ښایسته وي که نه ګوره بچو ته د پلار په نظر بچي ته وګوره نو د دې ټولې دنیا نه به درته ښایسته ښکاره شي او داسې چل دی چې زه به سبا شیرینې درولم هلته به د جرګې مخکې فیصلې وکړو صحیح ده بالکل جی شیرینې کم ده شیرینې کم ده لکه هم داسې تاویږي را تاویږي لکه نه پرې کوم داسې کاره زه پښتون یم جی جی زما یو خبرې ښه باید وځې سبا به زه درځم ما خو یې لږ به ورته لیوان کې راسې تا وبې وینې د انتظار ګړی به زر ختم شي ښه اوکې لیټس گو ځې چې زه سبا به یې راولي جي راځه دا به وینې دا به دلته ځې بس صحیح ده دا فرهاده محفوظه فرهاده محفوظه شیرینې داسې شي زه په شله تورې دي ما دولت پکار دی هغه وخت لري د اشمېش به بابا فرهاده لوري اوس پر جرګې په منځ کې ستا فیصلو شي دغه ته له مخ را کنه بوزم دی نه تا فیصله پوشي او فیصله پوشي شیرینې خبره وره زه څومره بې وقوف یم چې ما د عشق په سر پیسې واغېستې د دنیا د هر یو شي له زوال شته خو صرف یو عشق دی چې هغې له زوال نشته دا د کار دی چې جرګې والا غونډ راغلي دي ناستې پېښ وي او شیرینې پلار به یې موږ سره روان یي شیرینې کم ده زما فلم بیا نه مکملېږي شیرینې به پلار را روانه کړي هغه ډوله چغې وایي شیرینې فرهاده یا شیرینې
خی سړی خو لاړو داسې کار دی اوس په شیرینو فرهاد یو ځای کېږي او هغه دی کې به د عشق یو توپان جوړېږي لکه زما فلم مکملېږي دقه دی کې ستا د فلم هند دی راځه شیرینه او فرهاده هغه مقام چې دلته به شیرینه او فرهاد ملاویږي هغه د فرهاد مړه روان دي دې خوا شیرینه راخطه ده او دا هغه مقام دی چې دې ځای کې به د عشق یو چلوي پیدا کېږي هلکه 100 کاله پس به دلته عشق بیا لړاویږي او بیا به په دې ځای شروع کېږي اوکې بس انتظار دی په عشق کې جمله زور ما نه ولیدلې چې سپینوي د سترګو تور ما نه ولیدلې